طالبانو د کرکټ بورډ مخکینی رئیس په کابل کې ونیو. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. سرچینې وایي چې طالبانو د افغانستان کرکټ بورډ مخکینی رئیس عزیز الله فضلي په کابل کې نیولی دی. له کرکټ بورډه باوري سرچینه وایي چې عزیز الله فضلي یکشنبې د چنګاښ پر 12مه ناوخته له یو جعلي مکتوب سره بورډ ته ورغلی او ځان یې د دغه بنسټ نوی رئیس معرفي کړی و. د سرچینې په وینا د کرکټ بورډ ساتونکو په دې دلیل چې کاري وخت پای ته رسېدلی له ښاغلي فضلي څخه غوښتي چې په رسمي وخت کې دغې ادارې ته ورشي او مکتوب باید د دې پر ځای چې کرکټ بورډ ته وروړي د اصولو پر اساس د چارو ادارې له لارې ورواستوي. سرچینه وایي چې د کرکټ بورډ مخکینی رئیس د دغه بنسټ له دروازې څخه ګرځول شوی، خو دوی یې د نیول کېدو په هکله معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب سرچینو رسنیو ته ویلي چې د کرکټ بورډ مخکینی رئیس له وسلوالو سره دغه بنسټ ته مراجعه کړې وه او کله چې بورډ ته نه و پرېښودل شوی هوایي ډزې کړې دي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.